سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم او د تاج کتاب کور نه ستاسو سره بلکل نیغ په نیغه باندې ملګری مې خواله راغلی دی مخلص ملنګ او مخلص ملنګ ځان له ملنګ تخلص ایښودی دی خو شاعري نه کوي، شاعرانو سره ډېره مینه ساتي او وایي چې زه ملنګ یم نو په رښتیا باندې ملنګ دی ځکه چې ټول سټایل او هر یو څیز یې دا د ملنګانو کړی دی. ملنګه ډېره مننه وروره ستا د راتګ دلته کې خوشحاله شي او ډېره مننه دې کوم. تاسو هم مننه تاج صاحب، تاسو موږ له وخت راکړو او موقع هم راله راکړه، تاسو هم یو جهان مننه. ملنګه ستا د سټایل ته او ستا د انداز ته چې زه ګورم نو ما د هغه پخواني ملنګان را یاد شي که نه، کوم چې صحیح ملنګان وو. ته په هغه صحیح ملنګانو کې که نه په دغه نن سبا چې کوم 2 نمبر غوندې دي دې کې بس یاره دا هر څه خو زما شوق دی، دا هر څه دا ګوتمې او دا میلونه او دا هر څه مې خپل شوق نه مې ساتلي دي، شوق نه کې چې بس خوښ مې شي بس پیسې را سره یې وایلي شوق. لکه دا ګوتمې خو دې ملګرو ته وښایه که نه په دې لاسو کړي چې دي دا به څومره ګوتمې تا شمارلې دي؟ یاره 23-24 دي زما په خیال 24 دي او دې لاسو ته چې دا چولي دي دا خو شمار نه دي، دا ډېرې دي، دا بس سره جیل دي پکې. جیل کې څنګه؟ جیل کې دې وخت تېر کړی؟ نه تېر کړی مې نه دی خو دا مرګر راله راوړي د جیل نه او دې مرۍ کې چې دا کالتوس هم اچولي دي دې څه مطلب؟ دا خو شوق دی زما، دا دې کې هم دا څه د جیل دي دا څه کاڼي دي. دا به څومره میلونه یې دې غاړې ته چې دا اچولي؟ یاره کیلو خو به وي کیلو به وي دا ته ګرځې څنګه؟ بس سبا کې نو شوق دی، نو شوق خو قیمت نشته، نه ډېر درانه به نه وي؟ دا درانه خو دی خو بس ګرځول هم ګران دی خو شوق دی نو شوق سره اوس نه کېږي. ښه زه ټیک د ملنګه دا راته ووایه چې ما دا م اورېدلي دي چې ملنګ خو ملنګ دی او ګوتمو سره او سټایل سره او دې څیزونو سره ډېر زیات شوق ساتي خو دی یوه نشم نه کوي، دا رښتیا دي؟ شکر الحمدلله نشه نسوار هم نه کوي؟ یس هم نه کوم، سګرټ هم نه کوي؟ شکر چرس سم نه شکر. خلک وایي دا چرس وایي ملنګي نشه ده وایي دا خو چې څوک نه کوي نو چې کوي هم نو په اودس کې به کوي. هغې کې زه نه یم شکر دی، خپلې سره ظلم زم ښه ښکلې هر څه زم تبلیغ کې زما شکر دی. ښه تبلیغ کې هم ځې ته خو یاره ډېر ناشنا غوندې ملنګ یې څه بل غوندې کې پته نه لګي چې نن سبا وخت کې ستا په شان د ملنګان چې سټایل خو جوړ کړی زیات خلک په د نشو باندې او په دې څیزونو باندې خلک ځان خپل ځان ته وایي چې زه ملنګ یم او زه ملنګي سټایل کوم او دا قیسې پیسې نو دې خلکو ته به څه پیغام ورکوئ دا کوم خلک چې هسې په نوم باندې ملنګان دي ستا په شان ملنګان نه دي؟ بس یاره موږ به څه ووایو بس زمونږ به شان دي چې نو موږ شکر دی یوه نشم نه کوو په خپله بس دغه ورته وایو چې دعوت په کار کې ځي نو دغه ښکلی کار دی الله لار نه تبلیغ لار. بل دا لکه تا چې څنګه قسمه قسمه او رنګارنګه ګوتمې اچولي دي او داسې دا رنګارنګ دی مټو ته دا څیزونه اچولي دي دغه شان دا رنګارنګ واسکټ هم اچولی دی هغې سره رنګارنګ دغه هم دی رومیال هم دی او ټوپۍ دې هم ورسره ماشاءالله بل قسم ده او ویښته دې هم ډېر زیات غټ کړي دي نو یقینا چې په لار باندې روان یې خلک خو تا ته ډېر زیات ګوري که نه؟ بس ګوري او چې دا خلکو مینه ده نور سړی ګوري. او دا زه تا سره یو ورځ په میدان کې روان وم او د چینچۍ نه هم درته خلکو کتل زنانه هم کتل او ټول وایي چې خدای پاک دا څنګه څیز دی څنګه شیشې روان دی چې دا دومره هر څه اچولي بس څوک نه مینه نه ګوري او چا نه خوښېږي او ګوري نو بس نن سبا ورته ته پته دی تیزګر دی نو خلک کوی مست دی او چې پروګر دی ناراض تر یو کې نه پرېږده خلک او خلک د سره تصویران وباسي که نه؟ یاره بس ډېر خلک چې راشي اکثره ملنګان ټایپ یا داسې بس د چا خوښي دا سټایل بس راشي وباسي تصویران وباسي سیلفیان یې در سره وباسي او د هر قسم رنګونه ستا لکه بس هسې خوښه ده چې زه دې په ځان باندې بس لکه رنګارنګه که اوس دې بر شو نو کېدای شي دا سپینه جوړم برګه کې بس دا زما شوق دی سپینې ونه چې محنن مې اچولي دي نور کله څنګه اچي؟ بس کله برګې او کله تورې او کله څنګه او کله ملګرو ملنګ ډېر زیات ملنګ انسان دی ډېر ښه سړی هم دی مردان کې کور دی د شپې ټکسي چلی او د ورځې بیا هغه اوزګار وي نو کله اوده وي او کله د کوره بهر وي خو زموږ خواله ډېر راځي دلته کې زموږ سره کښېني پاسي چې مردان ته هم لاړ شو د ده سره بیا ناست پاس شو. ملنګه شاعرانو سره خو د ډېره زیاته مینه ده خو دا راته ووایه شعر مې درته یاد دی که نه؟ نه شعرونه خو راله نه راځي یو هم درځي د هر چا چې را سره شریک کړه
بس یاره ما ستاسو هغه یو راته یاد دی هغه تاج کابورا والا ځان کې و هغه شان دی خو هېرېږي زه ټیک د مړه چې مینه کې بس دا هم ډېره ده او بیا راشي هر کله راشي وروره ډېره مننه دې کومه خپل نوم دې ملګرو ته واخله. زما عبدالقیوم نوم دی او د مردان یم غزنوي کالونی دی ملکند بایپاس. ها بایپاس سره او چلی خو ټیکسي که نه موټر چلو ما د شپې ملکند چوک کې. زه سمه ده ډېره مننه ملګرو. په دغه خپلو دوو شعرونو باندې درنه اجازه غواړم چې د زړې مینې په یادونو مې زړه اوس هم قوت دی بلکل منم چې په ما وخت تیر دی خو دومره هم نه. د زړې مینې په یادونو مې زړه اوس هم قوت دی بلکل منم چې په ما وخت تیر دی خو دومره هم نه. زما په شعر یې واوا وکړه وي اختیاره شوله ځان سره یې غلی وي ښه شعر دی خو دومره هم نه. ډېره مننه چېرته چې هم یې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د لوی الله په امان.